Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, specially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and students. I am Johar Imam Afridian Language Channel. My dear viewers, in today's video, I am doing third part of cases of noun. So without wasting your time, let's start. Pa nanane video ke ba mung the case of noun part number 3 वायु और पार्ट नंबर 3 के चीज़ों सरा कुम केस ते आगाज 6 नंबर अपोजिशन केस My dear was opposition case da the noun haga case te pa kum ke che dua ya da duona ziyat numuna da yo person da para istemal shiwi the tolona urumbe opposition samana workai. My dear students, zamun sara opposition duari da opposition chukum de da mana workai mukhalif au da bal che da kum da esara likal shewe de da माना वर्कवी पैवसिमत के तलल लका फॉर एग्जांपल ज़बरदस्त से वो ये माल लका दाउस फॉर एग्जांपल शॉप ते आउदा फॉर एग्जांपल स्कूल दे आउदा जाहिद दे आउदा उस्मान दे जाहिद दे ख़रावान दे आउदा दे ख़रावान दे नो दिल तो वो से इस्तेमालेगी opposition zaka چې د دوانه opposite یو د خو روان دی او بل د خو روان او که د دوانه د خو روان شول نو د لا بیا استعمالېږي opposition زکه چې د دوانه په یو سمت کې روان دي نو د opposition معنی د په یو سمت کې تلل نو دا د ناون کوم یو کیس ته دا د ناون هغه کیس ته په کوم کې چې د یو شخص د پاره د یو پرسن د پاره دوا یا د دوه زیات نامې استعمالېږي لکه په دې مثال کې Zahid was da zamung sara yo person de yo noun de. My friend was my dear who was the friend da zamung sara bal noun sho kum chi use shavere da para good boy no dalta chukum da noun istemal sho da zahid la no da was kum yo case sho da was sho opposition case. Second example Sajid. उस my dear student Sajid the para bal istemal shu teacher da hum dela ishara Sajid teacher is an honest man Sajid ustad yo imandar sare no my dear students da point the answer note kai chekala da yo person da para ya wa ya da ya wena zyatina me istemalegi no da bad noun kum yo kis vi deta munga bya wayu opposition case خو کوم یو اپوزیشن کیس دا د ا ولا د او ولا نه اکثر لا سټوډنټان دلته میسټیک کوي نو دا پوینټ د ځان سره نوٹ کړئ دا ناون د دې فنکشن سره د دې فنکشنز دا دي چې دا ډیسکرایب کوي د دې په متعلق مولا انفارمیشن راکړي معلومات راکړي لکه اوس فار ایگزامپل زاهد څوک دی مای فرینډ زما ملګری نو اوس چې دا موږ له یو قسم لا انفارمیشن راکړ ګډ بوای یو ښه خلک دی یا په دې بل مثال کې ساجد هو ساجد څوک دی ټیچر یو استاد دی نو اوس دا ټیچر چې کوم دی دا ناون دی او دا ناون یې چې کړو دا یې ډیسکرایب کړلو نو دا کوم یو کیس ول دیتا مونږ وایو اپوزیشن کیس ایز ان honest man یو ایماندار کس دی نو دا ناون شپږم کیس او زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شئ اوس راځو آخري کیس لا او دیتا مونږ وایو ورب اف کمپلیمنٹ یا سبجیکټ اف کمپلیمنٹ هم دیتا ویل شي دا کوم یو کیس ته دا هغه کیس ته په کوم کې چې ناون د ورب یا د سبجیکټ معنا مکمل وي لکه په دې مثالونو کې he is a doctor
اوس کا وکتلی شي نو دا ډاکټر ناون دی او د زموږ سره چې کوم میننګ د ورب دی دا یې مکمله کړله هغه یو ډاکټر دی. شي از ا ګرل دلته دا ګرل زموږ سره ناون دی او دا ورب میننګ یې کمپلیټ کړو. اوس کا چرته مونږ وایو چې شي از او مونږه ناون استعمال نکو نو دا جمله نیمګړې پاتې کېږي. نو د دې د کمپلیټېدو دپاره به مونږه ناون استعمالوو. نو my dear viewers دا و زمونږه اخرنی پارټ په کیس اف ناون باندې او دا و پارټ نمبر 3. د دې نه وړاندې مونږه پارټ نمبر 1 پارټ 2 او پارټ 3 دې سره پارټ 3 شوې. نو که تاسو په کیسز اف ناون باندې ښه پوهېدل غواړئ نو پارټ 1 پارټ 2 او دا پارټ 3 دا ښه په غور او په توجه سره واورئ. نو انشاءالله چې د ناون کم کیسونه دي په هغې باندې به ښه پوه شئ او هېڅ کنفیوژن به مو پاتې نه شي. او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. تھینکس.